بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې کنټرول پینل ډسیبل کړو؟ نو راځو نن ووایو چې چا غواړي کنټرول پینل بند کړي، کار وکړي، نو دې طریقې ته راځو چې اول رن ته بیا به جدید ولیکو ایچ ټي لوکل ایچ ټي کرنټ یوزر دا پروسه مخته وړو. زه به راشم سټارټ مینو ته، که دلته زه ولیکم کنټرول پینل صحیح شو، دا کار کوي مو سره اوپن شو. خو راځو دا طریقه کاروو، را به شو رن ته، رن چې راوړو رایټ کلیک به وکړو سټارټ مینو باندې رن، دلته به ولیکو ریچ ایډیټ، اول به ولیکو رن کې ریچ ایډیټ، دا به اوکې صحیح شو، او اوکې نه بعد یس صحیح ده. دا به زه سایز به کم کړم، ریسټور ډاون. راځو دلته همدغه طریقه اوس مخته وړو. اوله خبره ده ایچ کی کرنټ یوزر دی باندې کوم کلیک وکړئ صحیح شو. راځئ بیا دویم سافټویر ته راځئ، سافټویر صحیح شو، سافټ ته راځئ، مایکروسافټ باندې کې پیدا کړئ، دا مایکروسافټ صحیح شو. ورپسې بیا وینډوز ته راځئ، وینډوز به پکې پیدا کړئ، ډبلیو پریس کړئ صحیح شو، وینډوز دا مو چې کلیک بیا به کرنټ ورژن ته راشي، کرنټ ورژن صحیح شو. کرنټ ورژن ته چې راغی بیا به راشي پالیسیز ته، پی به پریس کړئ ځای نه، پی بره لاړ شئ بېرته، پالیسیز به پیدا کړي، دا پالیسیز دې کې به اوس یو کار وکړئ، رایټ کلیک به وکړئ، نیو ته راځئ، نیو نه بعد یو کی اخلئ دې کې صحیح شو. کی کې به ولیکئ ایکسپلورر، ایکسپلورر مو چې ولیکو دا کلیک دی خوا وکړئ صحیح شو. دا ایکسپلورر مو سره دلته اوپن شو صحیح شو. دې کې به اوس رایټ کلیک وکړئ او دلته نیو ته راځئ، نیو نه بعد دلته اوس چې موږ سره د اپریټنګ سیسټم ټیب که تا سره 32 بیټه انسټال وي نو دا به وکړي، که 40 بیټه وي دا به انسټال کړي. ما سره اوس 32 بیټه، زه 32 بیټه او دلته لیکو چې نو کنټرول پینل، نو کنټرول پینل دا مې ولیکه. خو که اوس راشو دلته کنټرول پینل رن کړو، دا رن کېږي، نو څه کار کوو؟ دې باندې به ډبل کلیک وکړو، دلته راځو دغه ویډیو چې دا 0 ده دا به 1 ته چینج شو، اوکې دا 1 ته چینج شو. که اوس راشو کنټرول پینل اوپن کوو، اوس هم اوپن کېږي، دې څه به وکړو؟ را به شو ټاسک منیجر ته، رایټ کلیک کوو، ټاسک منیجر ته راځو، ریسټارټ غواړي، ریسټارټ ته ضرورت دی، خو زه راځم دلته دغه وینډوز ایکسپلورر چې دی په ټاسک منیجر کې دا ریسټارټ کوو. راځو وینډوز ایکسپلورر به پیدا کړو، دا دی، دا به ریسټارټ صحیح شو، ریسټارټ. اوس که راشو کنټرول پینل ته، سټارټ مینو به کلیک کړو، سرچ ته راځو کنټرول پینل، کنټرول پینل انټر وکړو. اوس مو سره کنټرول پینل کار نه کوي، نه اوپن کېږي، دا ډسیبل شو. This operation has been cancelled due to restriction is affected on this computer. Please contact your system administrator. دا اوس کار نه کوي، موږ کولی چې دا کنټرول پینل څنګه کړو اوپن ډسیبل. اوس کولی شو بل پروګرام دغې لارې نه ډسیبل کړو، کولی شو ځینې پروګرامونه. اوس راځو غواړو چې دا بېرته انیبل کړو، انیبل کولو طریقه یې څه ده؟ راځو همدغه کنټرول پینل دی، په دې ډبل کلیک وکړئ، دغه ویډیو ډیټا چې د 1 ده دا 0 انتخاب کړئ، اوکې وایي صحیح شو. خو بیا راځئ دا ایکسپلورر یو ځل بیا ریسټارټ کوئ، دې ځای نه به راشو وینډوز ایکسپلورر ته، دې به کلیک وکړئ او ریسټارټ. که چېرته کمپیوټر تاسو ریسټارټ کوئ هم کېږي، خو اوس موږ ریکارډینګ راور کړی، ریکارډ وندي، نو موږ دا ایکسپلورر چې دی څنګه کوو؟ ریسټارټ کوو. اوس راځو کنټرول پینل به بیا په سرچ کې ولیکو، کنټرول پینل، کنټرول پینل به موږ سره بېرته اوپن شي. نو دغه د کنټرول پینل د ډسیبل او انیبل کولو طریقه شو.